ذبیح الله مجاهد وایي هیڅوک زموږ پر نیونو د نیوکې او پوښتنې حق نه لري. السلام علیکم، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. امپراتور ټي وي چینل ته په خیر راشئ. ذبیح الله مجاهد وایي چې هیڅوک هیواد بنسټ او هیڅوک حق نه لري چې د دوی له رژیم څخه د خلکو د نیولو په اړه پوښتنه یا یې د دغو کړنو په تړاو نیوکې وکړي. هغه د بې حجابۍ په نوم د ښځو د نیولو وروستیو راپورونو ته په اشارې ویلي چې دا نیونې د قوانینو له مخې کیږي. ذبیح الله مجاهد د هغو قوانینو یادونه نه ده کړې چې دوی یې له مخې ښځې او نجونې بندیانې وي او لباس اغوستل یا ظاهري بڼه یې د شریعت خلاف او بې حجابي بولي. مجاهد وایي هیڅ بنسټ، هیڅ هیواد او هیڅوک حق نه لري چې ووایي ولې نیول شوي یا ولې نیول کیږي. په هر صورت لومړی موږ دا نه تاییدوو چې په افغانستان کې خپلسري نیونې شتون لري، او دویمه دا چې که چیرې په کوم ځای کې نیونه کیږي هغه د قوانینو پر بنسټ دي. د اسلامي امارت دا ډول نیونې د یو شمېر نړیوالو سازمانونو او خلکو توندو نیوکو سره مخ شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد پایک ویلي چې له طالبانو مخکې د افغانستان هیڅ حکومت له ښځو سره داسې چلند نه و کړی.